سلام و وخت مو بخیر عزتمند لیدونکو ستړي مشئ د بازار خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ د واخان دهلیز په اقتصادي ارزښت او اهمیت هم بحث لرو، خو پیل کې سرټکي. د افغانستان کمه برېښنا او لوړه تقاضا برېښنا شرکت وایي په کور دننه د نفوسو ګڼوالی، د خلکو لوړه تقاضا او د وارداتي برېښنا د رالېږد مزو کم ظرفیت د برېښنا ټکني کېدو اساسي لاملونه دي. نوي ډیلي کې له هندي سیال سره د نورالدین عزیزي لیدنه. په دې لیدنه کې د ځمکې او بحر له لارې د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې شوي. دواړو لوریو بیا پر ګډې پانګونې هم ټینګار کړی. د موام لوژستیکي او کامیر شرکت ترمنځ تړون. د دغې هوکړې موخه سوداګرۍ کې د اسانتیاو رامنځته کول او د بدیلو لارو لټون دی. او جغتو کې له 3 لسیزو راهیسې د برېښنا یوازینۍ غیر فعاله شبکه د سیمې اوسیدونکي وایي 3 لسیزې وړاندې چارې نږدې بشپړې وې، خو تر هغې وروسته ورته هېڅ پام نه دی شوی، اوس غیر فعاله پرته ده. یو ځل بیا ستړي مشئ. زه بېنظیر محمدي یم، اوس هم بشپړ خبرونه. د برېښنا شرکت عمومي رئیس عبدالباري عمر وایي چې په هېواد کې له 4 لسیزو راهیسې جوړې شوې برېښنایي شبکې د نویو معیارونو سره سمون او د مشترکینو د اړتیاوو وړ برېښنا د برابرولو توان نه لري. نوموړي د کورنیو تولیداتو پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د هېواد موجوده برېښنا لویه برخه صنعتي پارکونو ته ځانګړې شوې ده څو هېواد د تولید له پلوه د ځان بسیاینې پر لور حرکت وکړي. د نوموړي په وینا د برېښنا د تولید اړوند کورنیو سرچینو کې د اوبو کچه د وچکالۍ له امله راټیټه شوې چې له امله یې په کور دننه د برېښنا تولید کې کمښت راغلی دی. د موام لوژستیکي او کامیر هوایي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. د دغې هوکړې موخه سوداګرۍ کې د اسانتیاو رامنځته کول او د بدیلو لارو لټون دی. د موام مسؤلین وایي چې د دې هوکړې له مخې به کرنیز او صنعتي محصولات نړیوالو بازارونو ته ولېږدول شي. د موام لوژستیکي شرکت او د کامیر هوایي شرکت لخوا سوداګرو ته د بدیلو لارو اسانتیاو رامنځته کېدل. د موام لوژستیکي شرکت مسؤلان له کامیر هوایي شرکت سره د دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو موخه د پانګوالو، سوداګرو، کروندګرو او صنعتګرو ملاتړ ګڼي او زیاتوي چې دغه هوکړه لیک له مخې به له نورو هیوادونو سره د هیواد سوداګریزې لارې پرانیستل شي او کرنیز او صنعتي تولیدات به نړیوالو بازارونو ته لار ومومي. موږ د لوژستیکي خدماتونو وړاندې کوونکي یو چې موخه یې د افغان کروندګرو، سوداګرو او کوچنیو سوداګرو لپاره په نړیواله کچه او په ټول افغانستان کې د فرصتونو برابرول دي. موږ له کامیر سره همکارۍ ته ارزښت ورکوو. کامیر تل د افغانستان د کارګو او لوژستیکي صنعت جدي ملاتړی پاتې شوی دی. دا شراکت به د افغانستان اقتصاد او خلکو ته ګټه ورسوي. بسته شدن مسیر پاکستان با افغانستان خسارات زیاد را به تجارت افغانستان وارد کرده. بخصوص بسته شدن مسیر زمینی میان افغانستان و پاکستان باعث شده که محصولات صنعتی وزارتی افغانستان نتوانند به بازارهای جهانی در اسرع وقت دسترسی پیدا کنند. نیاز مبرم است که راهی بدیل ایجاد شود و تجاران و صنعتکاران افغانستان بتوانند محصولات خود به بازارهای بین‌المللی برسانند. د اقتصادي چارو شنونکي دا ډول هوکړه لیکونه د هیواد د اقتصادي ودې په ګټه بولي او د بدیلو لارو د رامنځته کولو په برخه کې اغیزناک ګام ګڼي. داد ستود بیشتر میتونه به نفع کشورهای ذی‌دخل تمام شود و از اینکه سکتور خصوصی وارد معامله میشه و سعی میکنند که به خاطر تسهیل فرایند داد ستود یک سری تفاهمنامه ها را با هم امضا کنند. طبیعتا میتونه به اقتصاد کشورهای ذی‌دخل اثر بخش تمام شود. دا په داسې حال کې چې له پاکستان سره له وروستیو ترینګلتیا وروسته پر اسلام آباد د سوداګرو د اتکا نه کولو په موخه هڅو زور اخیستی دی. د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر په نوي ډیلي کې له خپل سیال سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې دواړو خواو د هوایي، ځمکني او بحري لارو د سوداګرۍ پراختیا، د نهوا شیوا بندر ستونزو حل، د بانکي معاملاتو اسانتیا، د تجارتي او روغتیایي ویزو صادرول، د سوداګریزو اتشو معرفي، ګډه پانګونه، د ګډو نندارتونونو جوړول او د امرتسر کابل ترمنځ د هوایي دهلیزونو پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو د سوداګرۍ او پانګونې ګډې کاري ډلې د فعالولو او د ګډو نندارتونونو د جوړولو په اړه هم یوه هوکړه کړې ده.
د میدان وردګ د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا هغه یوازینۍ تولیدي فابریکه چې شاوخوا 3 لسیزې وړاندې د رغونې چارې نږدې بشپړې شوې وې تر اوسه غیر فعال او ټولې ماشینرۍ او وسایل یې د نه پاملرنې له امله له منځه تللي دي. ځایي اوسیدونکي وایي دا فابریکه کولی شي د بیا فعالېدو په صورت کې د سیمې لسګونه کلیو ته برېښنا ورسوي. اخوا سیمه ییز مسؤلین وایي هڅه کوي چې د یادې فابریکې د بیا فعالېدو د امکان سنجۍ سروې ترسره او معلومات یې له اړونده مرکزي ادارې سره شریک کړي. د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوازینی کارخونه چې د نامعلومو دلایلو له امله له نږدې 3 لسیزو راهیسې غیر فعاله او شته ماشینونه او وسایل زنګ وهلي او له کاره لوېدلي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې کارخونې چارې د میلیونونو افغانیو په لګښت نږدې بشپړې شوې وې او تمه وه چې د سیمې سلګونه کورنیو ته برېښنا ورسوي، خو د وخت مسؤلینو د نه پاملرنې له امله له کلونو راهیسې غیر فعاله او چارې یې نیمګړې پاتې دي. 15 کاله کې چې په وخت کې د کار د مؤسسې شروع شو د برق د فابریکې په هغه وخت کې دا زیاتې په اول شوله دوی ته برابره شوله چې خلک وغواړي چې زیاتې خوشحاله وو چې موږ ته برق راکړل شي او ډېر ساحو ته باید د برق لوړ شي. موږ خپله په دغه ځای دغه ځای چې وینه موږ دلته دومره خساره ورکړه دغه برق دغه چې جوړېدله ده کوټه ده د برق موږ د موږ خساره د اوس پروا نه لري. دلته بیخي وي د ونې د سپېدار ونې دغه ماین غونډې یوړه دلته کلکه هغه تیږه وه هیئت یې پې تاو شوی خو هېڅ معلومات یې نه کېده د کار نه کوم څه ورته کړي دي. د اولا د ماشینونو او د کار په دوی کې خلکو ډېر تکلیف یې ایستلی د کولنګ او د بیلچې کارونه یې کې کړي دي مګر همداسې د ماشینان داسې بې ګټې بې استفادې دي زاړه شول. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي چې د کلونو په تېرېدو لا هم د برېښنا د دغه کارخونې فعالېدو ته هیله مند دي په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. خو د بریکا اوبه فعلا اوس هم ښې دي ډېرې دي د برق چلولی شي په کار کولی شي د دونه به د جغتو ولسوالۍ ډېر زیات کلي استفاده وکړو او برق یې انشاءالله فعال کړي. در کار هم نشته دی کې سرکوب له یوه لو پایپونه او دا شیان خو اوس هم فعال دي. خو اوس په دې اثر کې د یوه ګروپ لګېدلو توان نه لري. حتی ډېری کورنۍ موږ شاهد د صحنې چې د یوه لاسي چراغ نه استفاده کوي او د هغې چارچولو لپاره یې نورو کورونو ته لیږي. اخوا سیمه ییز مسؤلین وایي چې نږدې وخت کې به د برېښنا د یادې کارخونې د فعالولو په موخه د امکان سنجۍ سروې پیل او پر تړاو به معلومات له اړوندې مرکزي ادارې سره شریک کړي. د یادې فابریکې معلومات وکړو که چېرته د دې امکان او ظرفیت لرله چې دغه فابریکه د بیرته فعاله شي نو موږ به د جغتو ولسوالۍ د خلکو غوښتنه او ستونزې په مرکز کې د برېښنا شرکت همدارنګه د اوبو او انرژۍ وزارت سره شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې په جغتو ولسوالۍ کې ډېری کورنۍ د برېښنا د نشتون له امله له سولري برېښنا څخه ګټه اخلي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا محدوده برېښنا یې د ټولو اړتیاوو پوره کولو توان نه لري او ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د ضعیف اقتصادي وضعیت له امله یې کورونه تیاره او د یو سولر او بیټرۍ پیرلو کې هم ناتوانه دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د واخان دهلیز اهمیت ته په ټینګار سره وایي چې اړینه ده دغه لاره ژر تر ژره ګټه اخیستنې ته وسپارل شي څو د کابل او بیجینګ ترمنځ سوداګري نوره هم پراخه شي. د یادې خونې د مسؤلینو په وینا واخان دهلیز یوه تازه ټرانزیټي مسیر دی چې له لارې یې چین کولی شي خپل توکي نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران او ازبکستان ته صادر کړي. بل لور ته د اقتصاد وزارت واخان دهلیز د افغانستان د صادراتو د پراختیا او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي لپاره یو مهم فرصت بولي. نږدې 2 میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري درېدلې ده. په دې موده کې اسلامي امارت هڅه کړې چې له بدیلو لارو سوداګري پراخه کړي. واخان له جغرافیایي پلوه افغانستان یوازې د 80 کیلومتره پوله له لارې له چین سره نښلوي. هغه ځای چې افغانستان کولی سي د سویلي او لویدیځو محدودو لارو پر ځای د یو خپلواکې لارې په مټ د ختیځې اسیا په ځانګړې توګه د چین بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. واخان د ټولو نه نږدې ترینه لاره د افغانستان لپاره او د دغې له نږدې ترینې لارې په ذریعه او واسطه باندې افغاني تاجران کولی شي چې په غټه پیمانه باندې صادرات هم ورته ولري او واردات یې هم ورته ولري ځکه د دې لارې نه هم ورته ارزانه تمامیږي او هم په کم قیمت کې صادرات او واردات ترسره کیږي. نو لهذا د دولت اسلامي څخه د امارت اسلامي څخه موږ دا خواهش کوو چې دغه لارې باندې څومره زر کولی شي دغه لاره په اصطلاح افتتاح کړي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونه ټینګار کوي چې چین د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو دی چې هر کال د کابل او بیجینګ ترمنځ د نږدې 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کیږي. د دې خونې مسؤلان وایي چې د واخان دهلیز له لارې د سوداګرۍ پیل به چین ته د صادراتو په زیاتیدو کې مهم رول ولوبوي. دهلیز نه تنها ما را در قسمت واردات و صادرات کالاهای خود ما توانمند میسازه بلکه یک راه ترانزیتی جدید خواهد بود که میتونیم از طریق کالاهای کشور چین به کشورهای همسایه ترانزیت بکنیم، به ویژه ازبکستان، ایران و سایر کشورهای دیگه. دهلیز واخان در توسعه صادرات افغانستان و دستیابی به بازارهای بین المللی و همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای نقش اساسی و کلیدی ایفا می‌کند. که څه هم د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د واخان دهلیز په تړاو تازه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وه چې د واخان د لارې د لومړي او دویم پړاو جغل اچونې چارې به د روان کال تر پایه بشپړې سي. اوس هم ورګرځو ولنډې دمې ته له دمې وروسته په بازار خپرونه کې د بحث دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ښه راغلاست. که له یوې خوا د سوداګریو پانګونې خونه وایي چې د واخان دهلیز لاره دې ژر تر ژره ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، خو له بلې خوا اقتصاد وزارت بیا وایي چې دغه دهلیز کولی شي د هیواد صادرات پراخه او تر څنګ د دې نړیوالو بازارونو ته یې لاسرسی پیدا کړي. خو په دې منځ کې بیا د افغانستان سوداګریزې اړیکې او ټولې سوداګریزې لارې له پاکستان سره بندې دي او اسلامي امارت وایي چې دوی د بدیلو لارو په لټه کې دي. موږ پر دې بحث کوو چې څنګه کیدای شي له دغه دهلیز څخه د یوې ښې بدیلې لارې په توګه ګټه واخیستل شي او په دغه منځ کې کومې ستونزې او کومې فرصتونه شته دي. موږ سره په خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالظهور مدبر میلمه دی. مدبر صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که په پیل کې همدا وپوښتم چې واخان څومره یوه ښه بدیله لاره کیدلی شي په اوس وقت کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده های گرامی، خیلی ممنون از این فرصت را مساعد ساختین. ببینین یکی از موضوعات مهم و اساسی در فرآیند کسب کار بحث سپلای چین است و هم سلسله زنجیره تامین. به هر پیمانه‌ای که بستر سلسله زنجیره تامین به کشورها مساعد بوده باشه میتونه به سود همه کشورهای ذی دخل ای تمام شود. از جمله ای که کوریدور واخان هم یک مزیت است به افغانستان. افغانستان میتونه از مجرای کوریدور واخان به کشور چین وصل شده باشه و یک کوریدور ترانزیتی و استراتژیک میتونه به افغانستان تعریف شود. ما از این مجرا میتونیم با کشور چین کالاهای خود صادر و وارد کرده باشیم و کشور چین یکی از کشورهایی است که حدود 20 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داره و افغانستان هم میتونه یک بازار فروش به کالاهاش بوده باشه. در پالی از اینکه ما از کالاهای چین میتونیم استفاده لازمه برده باشیم، هرگاه از کوریدور واخان ما به شکل درستش بهره ببریم میتونیم خود ما هم یک پل ترانزیتی بوده باشیم میان کشورهای جنوب آسیا و همچنان کشور ایران. ولی در شرایط موجود پیش دستی که پاکستان کرده که این مزیت به نفع خود تمام کرده، از مجرای سیپک خواسته که یک پل ترانزیت بوده باشه، کالاهای کشور چین به طرف کشورهای جنوب آسیا وسیله شده باشه، وسیله داد و ستودشان شده باشه. افغانستان در این نقطه نیاز است که متخصصین ورزیده و کارآزموده خود به میز مذاکره با سایر کشورها پیشنهاد کرده باشه، مثل کشور چین و کشور پاکستان، که از یک طرف ما در پروژه خود سیپک هم سهیم بوده باشیم و ما میتونیم نقش برازنده را ایفا کرده باشیم و از طرف دیگه که از مزیت کوریدور واخان هم بهره برده باشیم. فرضاً هرگاه از کوریدور واخان ما بهره بردیم، ما در 1800 کیلومتر ما میتونیم کشور ایران با کشور چین وصل کرده باشیم. خود ما از مزیت ترانزیتی از این بهره برده باشیم و در عین حال ما میتونیم باز پاکستان قناعت بدیم که ما میتونیم پل ترانزیتی به شما، یعنی من حیث یک راه بدیل پل ترانزیتی به شما به طرف کشورهای آسیای میانه بوده باشیم. فرضاً ازبکستان و سایر کشورها افغان ترانس میخوایم عملی کنیم. و از در شرایط موجود ما دیده روان هستیم هرگاه از این مزیتی که واخان به ما فراهم کرده استفاده نکنیم، دیده روان هستیم که پاکستان با پیش دستی خود از مجرای سیپک کالاها را داد ستود کرده روان است به طرف کشور ایران هم، حتی ای که اوضاع خلیج فارس. کشور چین در شرایط موجود به سایر کشورهای جهانی ارتباط داره از طریق اقیانوس آرام، ولی میخواد که از طریق بحر هند و یا هم اقیانوس هند به کشورهای جنوب آسیا دسترسی پیدا کرده باشه و این مزیت پاکستان برش تعریف کرده
حدود نزدیک 2 میلیارد جمعیت کشورهای جنوب آسیا مثل خود پاکستان، هندوستان، بنگلادش و غیره جمعیت داره و بهترین بازار فروش به کالاهای کشور چین میتونه تعریف شود. این مزیت پاکستان در شرایط موجود به خود تعریف کرده. این ما نیاز است ما پیش دستی لازم کرده باشیم، مخاطب قناعت بدیم، کشور چین باید ما قناعت بدیم. امی که ما میگیم ما موقعیت استراتژیک داریم از نگاه ژئوپلیتیک، ژئو استراتژیک و ژئو اکنومیک، نیاز است که از این روزانه هم بهره لازم برده باشیم. یعنی زمانی ما و شما میتونیم این را تعریف کرده باشیم که مزیت ما بهره لازم از این مزیت برده باشیم. خمده صاحب غواړم دغه وپوښتم چې په خپله د چین لیوالتیا دغه دهلیز ته څومره د دواخان دهلیز ته له بل اړخه سمه ده موږ به دغه دهلیز څخه د ځمکې له لارې له چین سره وصل شو، خو بالاخره مشخصې ګټې به د موږ لپاره څه دي که کټګوري شي؟ بر پیمانه که روزانه های تجاری بیشتر بوده باشه، شریان های ترانزیتی خوبتر مدیریت شود، طبیعتا به سود همه کشورهای زی داخل میتونه تمام شود. از جمله ای که ما در شرایط موجود یک سری زده‌بندی سیاسی که دیده روان هستیم داشتیم و داریم با کشور پاکستان و بعضا با کشور ایران هم می بوده باشه. پس ما راههای بدیل هم باید سراغ کرده باشیم. در شرایط موجود ما محضن متکی به چابهار هستیم و این طرف هم کشورهای آسیای میانه. پس هر کوریدور واخان هم وصل بوده باشه، خود کشور چین اکثریت کالاهای مورد نیاز ما را به وجه احسن میتونه فراهم کرده باشه. چرا کشور چین نفوس بیشتر داره، جمعیت بیشتر داره و نیروی کار خیلی ارزان داره، با هزینه کمتر میدانه کالاها را به ما به فروش رسانیده باشه و در عین حال کشور چین علاقمند است با افغانستان روابط داشته باشه، چون در یک سری پروژه ها در افغانستان میخواد سرمایه‌گذاری کرده باشه. لیتیوم ما را نیاز داره، مثل ما را نیاز داره، پس میخوان که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده باشن به خاطر بلند بردن پروداکتیویتی و مالیات خود، مواد خام از افغانستان خریداری کنن. ولی اجالتا بنا به نیازمندی که ما داریم ما مجبور هستیم کنار بیاییم که مواد خام هم برشان به فروش برسانیم. ولی در طویل مدت خوب است که بس ما ترکیز کنیم که مواد خام در داخل سرزمین پروسس کنیم، ما بهره لازم از مواد خام و مواد معدنی خود ما برده باشیم و میتونیم باز برای جهانیان ایره به فروش رسانیده باشیم، کشانیده باشیم و پول خیلی انگفت و قابل ملاحظه ما به دست آورده باشیم. در شرایط موجود ما دیده روان هستیم که ما داریم همین مزیتی که از نگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و ژئو اکنومیک به ما فراهم شده تا جای ایره از دست داده روان هستیم. یعنی هرگاه ما حرکت نکنیم، حرکت اقتصادی نداشته باشیم، حرکت سیاسی نداشته باشیم و نگوشیت نکنیم، به میز مذاکره کشورها را نکشانیم، من جمله کشور چین و این طرف خود پاکستان و کشور ایران، باز خدای نخواسته از این مزیت باز ما بهره لازم برده نمیتونیم. ما همیشه که ترکیز میکنیم یک ما واسط هستیم، ما رابط هستیم، میتونیم یک پل ارتباطی باشیم بین کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا و این طرف حوزه خلیج فارس. یک روزنی از کوریدور واخان است. بله، دغه موضوع هم مشخصه کوخه د موږ لپاره به ګټه دا اوسي د واخان د دهلیز لارې چې ممکن یوه ښه بدیله لار راته اوسي او دغه راز وکولی شو چې ځینې واردات او ځینې صادرات هم ولرو. ښه په خپله چین ته کومې ګټې لري؟ که چېرته چین غواړي له دغه دهلیز څخه خو تاسو ویل چې ګډې پروژې دي چې چین دلته لري، ممکن ځینې ګټې هم په نظر کې ونیسي. د چین لپاره د واخان دهلیز اهمیت و ارزښت څه دی؟ له دغه لارې هغوی کومې ګټې ترلاسه کوي؟ کشور چین ابتکاری که داره به نام کمربند جاده حدود 104 کشور میخواد با هم وصل کرده باشه. بحث ترانزیت هم در نظر گرفتن، صادرات و واردات هم در نظر گرفتن و در رأسش محراق کاریشانی است که چطور بتوانند کالاهای خود به جهان به فروش برسانند. کشور چین یک کشور تولیدی است. حتی اکثر کالاهای کشور چین کشور امریکا خریداری کرده میره در شرایط موجود. این هرچندی که غول اقتصادی نزد امریکا است که نزدیک 30 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داره، ولی پروداکتیویتی از چین بلند است، یعنی بهره‌وری از چین بلند است، با هزینه کمتر جنسه تولید میکنه و کل جهان به فروش رسانیده روان است. پس خود طرح بیارای کمربند جاده یک بخشش میتونه خود کوریدور واخان بوده باشه. در کشورهای میان کشورهای آسیایی گفته میشه که نزدیک 24,000 کیلومتر خطوط آهن باید رند شود. 3,400 کیلومتر از این سهم افغانستان است، یعنی قسم دیزاین شده که باید افغانستان سهم بوده باشه. افغانستان براستیش قلب آسیا است که میگه آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، از گشاد او گشاد آسیا. یعنی واقعا ما محوری هستیم، ما هسته هستیم. بعد هرگاه از مجرای افغانستان این شریان‌های ترانزیتی و اقتصادی رند نشه، پل ارتباطی ما نبوده باشیم، طبیعتا این پروژه عملی نمیشه. پس خود طرح بیارای یک طرح ابتکاری کشور
چین است میخواد که به تمام جهان حدود 104 کشور ارتباط داشته باشه و افغانستان میتونه یک گزینه خوب برش بوده باشه و با ما هم یک گزینه خوب کوریدور واخان میتونه باشه. په دغه څلورو فصلونو کې واخان دهلیز څومره یو ښه دهلیز دی چې دغه لارې وکولی شو موږ ترانزیټ ولرو څومره د دې جوګه دی چې په څلورو فصلونو کې ترې ګټه واخیستل شي که جوګی نه دی بلاخره څه ډول لارې چارې باید وسي چې په څلورو فصلونو کې د کال که چېرته دا ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي ګټه ترې واخیستل شي. در شرایط موجود ما دیده روان هستیم که کشور ایران از طریق پاکستان روابط داره با کشور چین. کشور ایران از طریق ترکمنستان روابط داره با کشور چین. نزدیک 580 کیلومتر ترکمنستان مرز مشترک داره با چین. به همین شکل بیشترین مرز خود پاکستان با کشور چین بیشتر از 900 کیلومتر عطا گفته میشه. یعنی بین همی حدود ارتباط داره. پس خود از این سبب میشه که کشورها با هم روابط داشته باشند. پس هرگاه ما در این سهیم نبوده باشیم کالاهای خود ما صادر و وارد نکنیم از این مزیت باز ما بهره برده نمیتونیم. و این طرف از طریق چابهار در شرایط موجود ما سعی کرده روان هستیم که از طریق چابهار به کشورهای او طرف استرالیا، کشورهای افریقایی، خود کشور هندستان با این کشورها روابط داشته باشیم و به ما دیگه بدیل نیست. پس هرگاه از کوریدور واخان استفاده کرده باشیم ما میتونیم به کشوری که نسبت به اکثر کشورها جی دی پیش بیشتر است اما کالاهایی که ما داریم که چین نیاز داره که لیتیم نیاز داره به فروش برشان برسانیم مثل که ما داریم و در عین حال سایر مواد معدنی که در افغانستان است با هزینه تر با صرفه تر از به کشور چین از این میخوای خریداریش کنه به هر پیمانه راه کوتاه بوده باشه هزینه کمتر می باشه. بنان از این که کشور چین تو دور بزنه مثلا از مجرای خود سیپک باز بیا مثلا افغانستان و این طرف هم از اقیانوس آرام بیا باز به افغانستان خوب است که مستقیم از خود کوریدور واخان کالاها را به ما داد ستود کرده باشه و از که دور بزنه برا پاکستان بعدش باز برا ایران برا ترکمنستان بعدش باز برا ایران خوب است که در 1800 کیلومتر ما واسط رابط بوده باشیم. یعنی ما میتونیم واسط رابط بین کوریدور واخان و این طرف خواف ایراد بوده باشیم. باز از خواف ایراد باز دوباره خود چین میتونه که به آبهای آزاد وصل شده باشه از مجرای چابهار. باز از چابهار باز میتونه که به آبهای آزاد هرگاه وصل شد به چین به هندستان روابط داشته باشه و مالزیا و اندونزیا و این طرف سایر کشورهایی که شرق دور است با این ارتباط داشته باشه. بس گزینه خوبش ما هستیم. تر یوې نیمې دقیقې پورې فرصت لرو. ښه کله تاسې وپوښتم د بحث د جبندۍ په توګه هم افغانستان په ټوله کې د بدیلو لارو په لټه کې دی غواړي چې خپله سوداګري پراخه او دغه راز پر یوه لوري یا پر یوه هیواد یا پر څو هیوادونو خپله تکیه راکمه کړي د اتکا ټکي ډېر اوسي. فکر کوئ که واخان دهلیز په بشپړ ډول فعالېږي او له دغه لارې څخه ګټه اخیستل کېږي د راتلونکو څو کلونو پورې به د هیواد په اقتصاد کې کوم بدلونونه رامنځته شي او بل تر ډېره پورې څنګه کولی شي افغانستان خپل هغه د ارتقا ټکي چې د اقتصادي ودې لپاره دي یا په ټوله کې سوداګرۍ لپاره دي دغه ډېر اوګڼ کړي؟ البته تنوع مارکت یک اصل است. مارکت دایورسیفیکیشن نیاز است که ما مارکت های متفاوت پیدا کنیم. چرا جنس که تولید میشه او طرف مستهلک جنس خریداری میکنه پس کل جنس مستهلک داخل خریداری نمیکنه ما مجبور هستیم که مستهلک بیرون هم پیدا کنیم شناسایی کرده باشیم. چین تولید کنه که ما مستهلکش بوده باشیم چی ما تولید کنیم که چین مستهلک بوده باشه. پس هرگاه از این مجرا ما تانستیم کالاهای خود به وجه احسن به چین به فروش برسانیم میتونه به سود ما تمام شه ولی در ذهن داشته باشیم که ما همیشه متوجه از این نباشیم منتظر واردات نبوده باشیم که دهلیز چین و یا هم کوریدور واخان باز شد باز ما کالا رو خریداری کردیم. ما سعی کنیم که در کوتاه مدت وارد کنیم ولی در طویل مدت باز خود ما مولدیت خود بلند ببریم که باز صادرات کرده باشیم. هرگاه کوریدور واخان عملی میشه از این مجرا به چین باز ما صادرات کرده باشیم. داد ستود در کل باز به نفع کل ما میتونه تمام شه. ډیره مننه د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی بلظهور مدبر. درنو لیدونکو د بازار خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو همکارانو په مننې ښې چارې.